رمضان یوه کلمه ده چې د تود وخی معنی لري او د سوزیدنې سره پرتله کیږي. دا میاشت د قمری کال 9مه میاشت ده. دا میاشت د اسلام د دین دریم رکن دی او په دې میاشت کې سترې او مبارکې پیښې رامنځته شوې دي. په دې مبارکه میاشت کې د جنت دروازې خلاصېږي او د جهنم دروازې بندېږي. شیطان په سختو زنځیرونو تړل کیږي او خلک په دې میاشت کې د هغه له شر څخه ساتل کیږي. له بلې خوا په همدې مبارکه میاشت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر ټولو ستره معجزه او د نړۍ تر ټولو غوره کتاب قرآن کریم هم نازل شوی دی. الله سبحانه و تعالی په دې میاشت کې خپلو مومنو او روژه لرونکو بندګانو ته د لوی اجر ژمنه کړې ده، ځکه په دې میاشت کې روژه نیول د نړۍ پر ټولو مسلمانانو ته فرض دي. په دې میاشت کې یوه مبارکه شپه ده چې د قدر شپه بلل کیږي او اجر او ثواب یې له زرګونو ثواب سره برابر دي. ویل کیږي چې په دې شپه کې هر څه چې له خدای څخه وغواړي هغه به درکړل شي. دا میاشت د خدای د نافرمانو بندګانو لپاره د بیا توبې د فرصت میاشت ده، ځکه لومړی لسیزه د رحمت، منځنۍ لسیزه د مغفرت او وروستۍ لسیزه د جهنم له اور څخه خلاصون دي. یو ځل بیا سایبر ټي وي ته ښه راغلاست. ګرانو، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: ای مسلمانانو، په دې میاشت کې روژه پر تاسو فرض شوې ده لکه څنګه چې زموږ پر پلرونو فرض شوې وو، د دې لپاره چې تاسو راستکار او پرهیزګار شي. مسلمانان ټول یوه لس میاشتې خوراک او څښاک کوي، خو په دې مبارکه میاشت کې په ځانګړو وختونو کې د لذیذ او حلال خوراکونو او څښاک خورل بندوي او پاتې ورځ یې له سختې لوژې او تندې سره په مبارزه کې تیروي، تر څو چې د رب حکم ترسره کوي او د حق په لاره کې وژغورل شي. روژه یوازې یو بهانه دی. په دې میاشت کې اصل مقصد د خدای تقوا ترلاسه کول او د خدای د مینې حد ته رسیدل دي، ځکه چې هغه نه خوارو او نه څښلو ته اړتیا لري. علمای کرام وایي د تقوا بنسټ په دریو اصلو ولاړ دي. لومړی د الله جل جلاله په اطاعت، دوهم له ګناهانو څخه ځان ساتل او دریم د دنیاوي خواهشاتو پرېښودل. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د تقوا په اړه په زړه پورې خبرې وکړي او ویل تقوا د مؤمن لپاره غوره پانګه ده. روژه د خواخوږۍ او مهرباني میاشت ده، هغه میاشت چې قوي مؤمن باید د ضعیف او ناتوان مؤمن له زړه څخه راوباسي. دا هغه میاشت ده چې موږ باید خپل خواره او جامې په نیمایي کې پرې کړو. داسې میاشت موږ ټول باید زړه یې په هغه کور کې راښکته شي او د ستړیا او جګړې کرکه لرې کړي او ټول خپلوان یې باید د مینې، صمیمیت او عشق په غېږ کې ونیسي. د جنت پرښتې د کال له پیل څخه تر دې دمه د دې مبارکې میاشتې تر رارسېدو پورې انتظار باسي، تر څو وګوري چې د خدای کوم بندګان په دې میاشت کې روژه نیسي او په اخلاص سره د خدای عبادت کوي، تر څو خدای ته لاړ شي او د هغوی لپاره د بخښنې او رحمت غوښتنه وکړي. روژه نیونکي د الله تعالی په نزد د لوړ مقام څخه برخمن دي او الله تعالی د هغه لپاره لوی اجر ګڼلی دي، لکه څنګه چې له حضرت ابو هریره رضی الله تعالی څخه نقل دی چې له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت دی چې الله تعالی فرمایي هر هغه عمل چې د آدم زوی کوي د هغه د ځان لپاره دی، پرته له روژې څخه چې زما لپاره ځانګړی دی او زه په خپل اجر ورکوم. له دې نه غوره
د روژه لرونکي مومن اجر دا ده چې په پای کې به یې له خپل محبت سره مخ شي او الله جل جلاله به له هغه سره ملاقات کړي. له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت دی چې فرمایي د روژه دار لپاره دوه خوشحالي پټې دي. لومړی هغه وخت چې روژه ماته کړي او دوهم کله چې په جنت کې له خپل خالق سره ملاقات وکړي. د عاشق لپاره په د خپل محبوب سره د لیدو په پرتله نور څه ښکلی وي. د مؤمن بشپړه او بې عیب روژه د یو بالغ او ښایسته ځوان په شان ده چې د محشر په ورځ د الله جل جلاله په وړاندې حاضر شي او د خپل مالک شفاعت وکړي. دا مبارکه میاشت دومره له برکتونو ډکه ده چې که بنده یې په ثواب پوه شي نو هیله لري چې هر کال د روژې میاشت وي او روژه یې هم همداسې روانه وي، ځکه په دې میاشت کې الله تعالی د بنده لپاره د جنت وعده ورکوي. له حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل روژه د دوزخ د اور په وړاندې ډال دی لکه هغه ډال چې د یې د دښمن د تورې په وړاندې ساتي. له بلې خوا په جنت کې روژه نیونکو ته ډېر نعمتونه ټاکل شوي دي، حتی دا چې د جنت 8 دروازې دي چې یوه یې په روژه دار پورې اره لري. د هغې نوم د ریان دروازه ده او د قیامت په ورځ بله روژه لرونکي پرته بل څوک نشي تېرېدلی. د دې مبارکې میاشتې بله ځانګړنه دا ده چې په دې میاشت کې د روژه دار ټول اعمال عبادت ګڼل کیږي، که دا ویده وي یا کار وي، که له روژه ماتې وروسته خوراک او څښاک وي او یا له خپلوانو سره خبرې اترې وي. او له دې څخه غوره دا چې په دې میاشت کې هر نیک عمل 2 ځله حسابېږي او ډېر اجرونه راوړي. سحر او افطاري د دې میاشتې ښکلا زیاتوي او د کورنۍ مینه او محبت هم زیاتوي. د سحري په اړه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي تاسو باید سحري وخوري، ځکه چې په سحري کې د الله جل جلاله برکت پټ دی. همدا ډول د لمر له لوېدو وروسته په ګڼه ګونه کې روژه ماتول هم له اجرونو څخه پرته نه وي. د دې روښانې میاشتې له برکته له هغو څخه یوه دا ده چې د دې میاشتې په هره ورځ د روژې د ماتولو په وخت کې الله جل جلاله 100,000 انسانان بخي او د جهنم له اوره یې نجات ورکوي چې د هغو لپاره د جهنم عذاب لا د مخه فرض شوي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د 3 کسانو دعا هیڅکله نه ردیږي. لومړی د صالح حاکم، دوهم مظلوم انسان او دریم روژه دار. یعنی د دې میاشتې د نورو سترو اجرونو ترڅنګ الله جل جلاله روژه دار ته د دعا د قبولولو اجر هم ورکړي او د زړه له اخلاصه یې دا نه ردوي. هو ګرانو، رمضان هغه میاشت ده چې د ستاینې ور یې کمه ده، نو ښه دا ده چې د دې میاشتې روژه له زړه څخه وباسو او له کورنۍ او ټولنې څخه ټول ناخوښ او بد کارونه لرې کړو. بدبخته هغه څوک دی چې دې مبارکه میاشت کې راشي او لاړ شي مګر د هغه ګناه نه وي پاکه شوي او د هغه په بدن کې د هغه د بدې په څېر پټه وي. هیله ده چې یو ځل بیا زموږ دغه لنډه او معلوماتي ویډیو ستاسو د خوښه ویډیو شوی وي. موږ ستاسو د مینې ډک لایکونو او کومنټونو څخه په تمه یو. تر بلې پر اسرار ویډیو پورې خدای په امان.